سیتا یا سلیرشتما یا درشتما یا دویشتما چې هر څومره ده دې ته ساعت ویلی شي. اوس د قیامت په نومونو کې یو نوم چې دی هغه ساعت و، لکه څنګه چې هغه 19 نومونه د قیامت تاسو ته ما ذکر کړل، یو نوم پکې ده. د ورځ د قیامت ته ساعت ولی ویلی کیږي او ساعت وجه د دې څه شی ده؟ علما لیکي کله چې د قیامت په باب یا د قیامت د پاره کلمه د ساعت وکارولی شي، نو مراد د دې نه هغه وخت وي چې په کم وخت کې دا قیامت قایمیږي او قیامت چې دی برپا کیږي. اوس دغه وخت ساعت ولی ویلی کیږي؟ ځکه چې لسرعت الحساب فيها رب العالمین په دغه ټیم کې دا حساب د سرعت او د جلتی په انداز کې کوي، ځکه دې ته ساعت ویلی شي. او یا وی د دې وجه دا ده چې دا خلک یو ناڅاپه چې دی په یو ساعت کې دا برابرون کړی شي، او دغه خلک چې دی ټول په یوه چغه باندې دا به قتل کړی شي، نو په دغه اعتبار دی ته ساعت ویلی کیږي. خو به هر تقدیره ساعت دا د قیامت ورځې ته ویلی کیږي او د قیامت د ورځې په نومونو کې یو نوم دا دی. بیا د دغه ورځې دپاره چې دا ورځ د ساعت ده یا ورځ د قیامت ده، علماو په کتابونو کې اشرات راخستی دي. خو مخکې د دې نه چې موږ اشرات د قیامت ذکر کوو او د قیامت نښې او د قیامت علایم ذکر کوو، مفسرین کرام لیکي دا قیامت یا ساعت د دغه ساعت اطلاق په دریو معناګانو باندې کیږي. کله د ساعت اطلاق کیږي د انسان په مرګ باندې، یو انسان دی په مخ د مځکه ژوند کوي، سکونت کوي، بس چې د ده مرګ راغی او دی مړ شو، نو دا مرګ د ده بس د ده قیامت دی، او د ده د مرګ ته قیامت ځکه ویلی کیږي لدخوله فی عالم الاخره. بس دنیا کې او عالم الدنیا کې سکونت کو، ژوند او زندگی کوله، اوس چې مرګ ورته راغی نو د آخرت پړاو ته داخل شي. دې ته ساعت صغرا هم وی، وړوکی قیامت. دویم علماء کرام لیکي الساعة الوسطی، درمیانه ساعت او درمیانه قیامت دی. درمیانه قیامت چاته ویلی کیږي؟ چې د یوې پیړۍ خلک مړه شي، مثلا انسانان دی په یوه پیړۍ کې سکونت کوي او په یوه پیړۍ کې دوی ژوند کوي او استوګنه کوي، نو د دغه یوې پیړۍ خلک چې مړ شي نو دې ته ساعت وسطی وایي. د همدې وجې نه بدرالدین عیني رحمت الله علیه هم او ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په خپله شرح فتح الباری کې چې د بخاري شرح ده، په هغې کې په 11 جلد او 363 صفحه باندې د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت راخست دی. مبارکه فرمای د باندو اعرابو باندچان چې به کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نو د ده مبارک نه به د قیامت باره کې پوښتنه کوله چې قیامت به کله وي. نبی علیہ السلام به دې ته جواب ورکو، ورته به وویلې او به کتل چې په دې صف کې او په دغې ناستو خلکو کې به کوم یو انسان نم عمره او عمر به کم و. نبی علیہ السلام به دې خلکو ته وویلې وی که چېرته دغه انسان سکونت وکي او دغه انسان چې دی پاتې شي او ده ته بوډاوالی را نشي، نو قامت علیکم ساعتکم، په تاسو ستاسو قیامت قایمیږي. مقصد د حدیث مبارک څه شی و؟
یعنی د مخاطبینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسو ساعت او ستاسو قیامت قیمیږي، دا معنا یعنی تاسو دغه اهل د دغه یوې پیړۍ او اهل د دغه یو قرن چې تاسو سکونت کوئ پکې، وستوګ نه کوئ پکې، دا چې تاسو ته مرګ راشي او وفات شئ، نو دې تم قیامت ویلی کېږي. خدا دی قیامت وسطا، صغرا قیامت دو چې هر یو انسان ته خپل مرګ راشي، دا قیامت صغرا دی. د یوې پیړۍ خلک سره مړه شي، دې ته قیامت وسطا وی یا ساعت الوسطا ورته ویلی کېږي. او دریم علماء کرام لیکي الساعت الکبرى، هغه لوی ساعت دی او لوی قیامت دی. نو لوی ساعت چاته ویلی کېږي؟ هغه بیا دا دی چې د انسانان د قبرونو نه د حساب او د کتاب د پاره راپورته کړی شي، دې ته بیا الساعت الکبرى وی. د همدې وجې نه قرآن کریم کې چې کله هم ساعت مطلقا ذکر وي، مراد تینا همدغه قیامت وي چې کم لوی قیامت دی. لکه رب العالمین فرمای یسألک الناس عن الساعه، دا خلق د تانه د ساعت باره کې پوښتنه کوي. یا لکه بل آیت کې راځي رب العالمین فرمای اقتربت الساعه، قیامت چې دی دا را نږدې شو. نو قیامت را نږدې شو یا دا خلق د تانه د ساعت په باره کې پوښتنه کوي. دا ساعت کلمه چې قرآن کریم کې ذکر کیږي، مراد د دې نه چې دی دغه لوی قیامت وي چې دا کم را روان دی او دې ته الساعت الکبرى وی. قرآن کریم کې ذکر چې راځي د همدې ساعت راځي. او دغه وروستنی ساعت او دا وروستنی قیامت، دا هغه ساعت او هغه قیامت چې منکرینو انکار د دې قیامت او د دې ساعت نه کوه. دا چې دا اولنی قیامت دی چې د هر یو انسان خپل مرګ دی، نو دې نه خو دوی منکر نو. دا د پیړۍ د خلکو مرګ دی، د دې نه خو دوی منکر نو. دا چې وروستو یو بل قیامت راځي چې په هغې کې به د انسانان د قبرونو نه راپورته کیږي او دوی سره به حساب او کتاب کولی شي، نو دې خلکو چې انکار کوو نو د دغې قیامت نه کوه، دې ته چې دی الساعت الکبرى ویلی شي. دا چې ایمان په دغه قیامت چې دا کم را روان دی او لوی قیامت دی، د دې اهمیت څومره وه نو دا تاسو ته مخکې ما ویلي. خو دا ځان سره یاد کړئ، بهر تقدیر دا لوی قیامت په دې باندې موږ او تاسو ایمان لرو چې دا را روان دی. خو د دغې لوی قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته څه نښې بیان کړي دي. ځینې نښې د دغې قیامت دي هغې ته وړې نښې ویلی شي، او ځینې نښې د دې قیامت دي چې هغې ته لوی نښې ویلی کېږي. دغه وړې نښې د قیامت چې دا کمې راځي، نو علماء کرامو لیکلي دي دا در حقیقت دا ټولې نښې د قیامت چې راغونډې کو، دا په 3 قسمه دي. ځینې نښې د قیامت هغه دي چې هغه ښکاره شوې او ختمې شوې، نبی علیہ السلام بیان کړي وي او څرګندې شوي دي او نورې ختمې شوې. ځینې نښې د قیامت داسې دي چې هغه ښکاره شوي دي خو لیکن ختمې شوي نه دي او دا پرله پسې د یو بل پسې ښکاره کېږي. ځینې نښې بیا د قیامت داسې دي چې تر اوسه پورې لا دا نښې څرګندې شوي نه دي او دا نښې ښکاره شوي نه دي. دا چې هغه نښې د قیامت چې دا کمې ښکاره شوې او ختمې شوې، یا هغه نښې د قیامت چې ښکاره دي او لا روانه د سلسله، دې ته وړې نښې د قیامت ویلی شي. او هغه نښې چې لا تر څو پورې څرګندې شوي نه دي او وروستو به راځي، دې ته لوی نښې د قیامت ویلی کېږي. د قیامت د هغې وړو نښو د جملې نه چې شریعت موږ او تاسو ته بیان کړي دي، یوه نښه د قیامت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم را ریګل و. د نبی علیہ السلام مبعوث کېدل او د ده مبارک را لیږل کېدل دنیا ته، دا د قیامت د علایمو نه یوه علامه ده. د همدې وجې نه دوستانو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح بخاری کې یو مستقل باب لګوي، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعه.
دا باب د مبارک راخستی او د دغه باب لاندې او حدیث مبارک راخلی سهل رضی الله تعالی عنہ راوی دی د دویم حدیث انس رضی الله عنہ راوی دی نبی علیہ السلام فرمای بعثت انا والساعه كهاتين نبی علیہ السلام فرمای زو قیامت داسې را لېږلی شوي یاستو مبارک دا خپلې دوه ګوتې داسې ونیولې او صحابه کرامو ته وایي چې زو قیامت دغسې را لېږلی شوي یاستو او یا یو روایت کې دا راځي قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنہ راوی دی محبوب فرمای بعثت فی نسم الساعه زه د قیامت په اوایلو کې را لېږلی شوی یم او د قیامت په ابتدا کې را لېږلی شوی یم د همدې وجې نه محدثین کرام لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی کېدل دنیا ته دا د قیامت د نښو نه یوه لویه نښه ده او د همدې وجې نه چې نبی علیہ السلام راغی او د ده مبارک نه بعد کې بل نبی نه دی راغلی او نه به راځي مستقل نو چې دی مبارک راغی او د ده نه وروستو بل نبی نه دی راغلی علما لیکي دا څرګند دلیل دی په دې باندې چې دا د قیامت راتګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د ده مبارک د لیږلی کېدو ده دا یوه نږدې علامه ده یوه نږدې نښه ده د ده مبارک بعثت نښه د قیامت ده نو خو چې دی راغی خو قیامت راځي او که دا چېرته داسې بعید او لرې نښه وی خو په کار دا ده چې د ده مبارک او د قیامت ترمنځ نور انبیاء کرام راغلي وی دا چې نه دي راغلي او دی راغی نو دا یوه لویه علامه د قیامت ده د همدې وجې نه علامه قرطبي رحمه الله په التذکره کې وی چې رسول الله د قیامت دپاره علایم دي او د هغې علایمو د جملې نه اولها النبي صلی الله علیه وسلم د قیامت د نښو نه اولنۍ نښه وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولې وی ځکه نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان دی وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبينا او دی مبارک داسې انداز کې راولېږلی شو چې د دو د قیامت ترمنځ بل نبی نه دی راغلی او بل پیغمبر نه دی راغلی نو راتګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د علایمو نه یوه علامه ده او مبارک په خپله بیان کړې ده دویمه علامه چې علما د قیامت لیکي هغه موت او وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیہ السلام وفات کېدل دا د قیامت د نښانونو او د قیامت د علایمو نه یوه بله علامه وه د همدې وجې نه عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه امام بخاری چې دی دا حدیث مبارک راخستی کتاب الموادعات کې محبوب ورته فرمی اعدد ستا بین یدی ساعه ای صحابي مبارکه د قیامت د راتلو نه وړاندې ته شپږ شیان وشماره معنا دا ده چې دا شپږو شیانو ته متوجه شه چې دا به د قیامت د راتلو نه وړاندې راځي په هغې شپږو شیانو کې یو شی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وفات یادوي چې زما وفات دا د قیامت د علایمو نه علامه ده او د قیامت د نښو نه یوه نښه ده د همدې وجې نه علما کرامو لیکلي چې وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د یو لوی مصیبتونو نه چې دا په مسلمانانو واقع شه او دغه وفات د نبی علیہ السلام علامه د قیامت وه د دې وجې نه چې دی مبارک کله وفات شه دا دنیا د صحابه کرامو په نظرونو کې دا تکه توره شوله یو ظلمت دوی محسوسو یوه تیاره دوی محسوسوله امام ترمذی رحمت الله علیه په ابواب المناقب کې یو حدیث مبارک راخستی انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی او د مبارک مدینه منورې ته داخل شه نو داخلېدل د نبی علیہ السلام مدینه منورې ته د دې داسې یو عظیم او عجیب کیفیت چې اضاء منها کل شیء د نبی علیہ السلام د تشریف آورۍ سره مدینه منورې ته او د ده په راتلو سره دا د مدینه منورې هر یو څیز د مبارک په تشریف آورۍ او د په راتلو سره رب العالمین روښانه که
چې دی راننوت مدینې منورې ته مدینه منوره روښانه شوه او بیا مبارک فرمای فلما کان اليوم الذي مات فيه په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې وفات شو او د مبارک ته مرګ راغی نو بیا د مبارک فرمای چې په وخت د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او ورځ د وفات د نبی علیہ السلام د دې بیا داسې او عظیم او عجیب کیفیت چې ازلم منها کل شیئنا د محبوب د وفات سره په مدینه منوره کې تیاره راغله او داسې تیاره چې د مبارک د وفات د وجه نه دا فضا ټوله تکه تور او دغه رنګ چې دی تیاره ښکاره کېدله په راتلوی مدینه منوره روښانه او پتلو د محبوب مدینه منوره کې تیاره او بیا مبارک فرمای عجیب خبره کوي وما نفدنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الایدی ومون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کولو د وفات کیدون بعد او د مبارک د دفن کیدون بعد چې د مدفن کا وی لاسونه مولا د خورونه نو سندلی او مونږ لا د نبی علیہ السلام د دفن په حالت کې مبتلا وو یعنی د مبارک په دفن کولو مبتلا وو حتی انکرنا قلوبنا چې مونږ کله خپل زړونو ته کتل نو دا زړونه زمونږ وی چې د پخوا په نسبت ناشنا ښکاره کېدل یعنی چې ترسو محبوب ژوندی و زمونږ ترمنځ او مونږ ورسره ناسته کوله نو د زړونو مو یو کیفیتو د ایمان بشاشت د ایمان تازگی د ایمان رڼا د ایمان نورانیت دا په یو اندازو او چې کله محبوب وفات شو لا وی مونږ لاسونه د خورو نه سندلی نو او د نبی علیہ السلام په دفن کېدو کې مبتلا وی چې کله مونږ خپلو زړونو ته کتل نو زمونږ په زړونو کې تغییر راغلی و تغییر په کوم اعتبار باندې کومه صفایي چې د مبارک په ژوند وه اکم رقت او نرمی د زړه چې د مبارک په ژوند وه اکم حلاوت او خوند ایمان چې د مبارک په ژوند کې وه وی هغه خوند او حلاوت او رڼا رقت او نورانیت د ایمان وی د نبی علیہ السلام د وفات کېدو په وجه باندې په هغې کې یو څه بدلون راغی هغه حالت بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد موږ په خپلو زړونو کې نه محسوسه وه او دا خو تاسو ته ما حدیث مبارک د حنظله رضی الله عنه ویلی چې د نبی علیہ السلام حیات د هغه مبارک ژوند د هغه مبارک اوسیدل او د هغه په مجلس کې د صحابه کرامو ناسته دا یو بېل نعمت د صحابه کرامو ته مسند ابي اعلی روایت دی حنظله رضی الله تعالی عنه یو ورځ روان دی بیرون چغې وهي حنظله منافق شوی ځان یادوي حنظله منافق شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی حنظله ولې څه چل دی وی ته وګوره موږ د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناست یو یذکرنا محبوب موږ ته د پن خبرې کوي د هغه په صحبت کې یو د زړونو کې مو د ایمان بشاشت او د ایمان تازگی او د ایمان نورانیت او رڼا ډیره وي او بیا چې کله د خپلو د نبی علیہ السلام د مجلس نه راوځو خپلو کورونو ته راشو د خپلو بیبیانو سره یو ځای شو د اهل سره یو ځای شو بچو سره یو ځای شو دنیوي کارونو ته مخه کو وی هغه کم حلاوت او کومه مزه او کوم نورانیت چې د مجلس د نبی علیہ السلام دی هغه بیا موږ بیرون نه محسوسو په دغه کچه باندې بیا هغه رڼا د ایمان بیرون نه وي نو منافقت خو ویم دیتا چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې یو څوک یو شان وي او د نبی علیہ السلام د مجلس نه بیرون بیا بل شان وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبر واورېدله ورته وی حنظله نو که دا منافقت وي نو دا حال خو زمونږ هم دی مونږ هم چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناست یو د ایمان خوند یو شان وي او بیا چې د نبی علیہ السلام د مجلس نه بیرون راشو هغسې خوند د ایمان بیا موږ نه محسوسو نو که دا منافقت وي خو مونږ هم پکې مبتلا یو راغلل دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته یو روایت کې راځي خپلې غوښتنه پیشنهاد وکړ یو روایت کې راځي چې بل صحابي مبارک ته وویل چې د الله نبي موږ په دغسې یو مصیبت مبتلا یو نبی علیہ السلام تینا عجیبه پوښتنه کوي ورته حنظله تاسو د خپل پیغمبر په باب څه عقیده لرئ ځان ورته یادئ دا به انشاءالله د ایمان په دروسو کې تاسو ته د دې حدیث فواید بیا ووایم که ژوند و نو دی مبارک ورته یا رسول الله ستا په باب مو عقیده دا ده په ژبه هم دا وایو چې ته د الله تعالی برحق پیغمبر
په زړونو کې مو دا خبره پرته ده چې د الله تعالی برحق پیغمبر یې، خو د دې شیانو باوجود بیا هم هغه کومه مزه د ایمان چې ستا مجلس کې محسوسوو بیا بیرون نه وي. نبی علیہ السلام ورته وایي چې هر کله مو زما په باب عقیده دا ده نو دا منافقت نه دی. که تاسو په دې فکر یی چې هغه زما په مجلس کې کوم حالت او خوند ایمان محسوسوي دا به بیرون هم محسوس کو. وایي که چېرته تاسو بیرون هم په دغه حالت پاتې شئ چې په کوم حالت زما په مجلس کې یاستئ نو تاسو سره به په کوڅو کې ملک ستړي مشي وکړي د عزت او د اکرام د وجې نه، خو لیکن دا بیله ده چې هغه زما د مجلس فیض او برکت بیرون نه وي خو په هغه کچه نه. نو چې دا صحابه کرام نبی علیہ السلام حیاتو ژوندی و، دوی ورسره ناستې کولې، د هغې دوران کې د دوی د ایمان کیفیت دا و چې بیرون وځي او معمولي شان تغییر د دوی په باطن کې راځي. نو چې بیا محبوب سترګې پټې کړلې و د دنیا نه لاړ نو طبعا په کیفیت کې فرق راته او په کیفیت کې او په بشاشت او تازگی د ایمان کې فرق راته. د همدې وجې نه انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې لا مونږ لاسونه سنډلي نه و چې مونږ خپلو زړونو ته کتل چې د پخوا په نسبت ناشنا و. بیا دا د نیکانو د مجلس یو خپل فیض او برکت وي او رڼا وي چې څوک ورسره ناسته کوي هغه رڼا انسان ته محسوسیږي او چې کله بیا دا نعمت زایله شي بیا چې انسان ګوري چې هغه کم تازگی او بشاشت د ایمان مې حس کوه یقینا هغه شی بیا په نظر باندې نه راځي. نو د همدې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا د هغې لوی مصیبتونو نه و د دغې امت دپاره. د صحابه کرامو کې یوه صحابیه ده ام ایمن رضی الله تعالی عنها نومیږي. یو ورځ د ورځو نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله عنه د دې مبارکې بیبي زیارت ته راغلل. چې راغلل ګوري چې دی جاړي او دا په ژړا کې مبتلا ده. دا دواړه مبارکان ورته وایي ما یبکیک ما عند الله خیر لرسوله، تاسو شي جړئ ای ام ایمن؟ جړه ما د نبی علیہ السلام په فراق ولی دا د نبی علیہ السلام وفات دا د نبی علیہ السلام د پاره د الله تعالی په درګاه کې غوره نو موږ نه ځکه واخست د رب العالمین غوښتنه هم داسې وه نو موږ تاسو ته پکار نه دي چې د نبی علیہ السلام په وفات باندې ژړه وکړو او خفګان وکړو. دا خفګانونه بعضې دا غیر اختیاري وو، دا نه چې یو سړی په خپل اختیار لګیا او د خفګانونو اظهار یې کو. داسې یو عجیب حالت تواري شي انشاءالله په واقعه د وفات کې به درته ویم. د عمر رضی الله عنه غوندې یو لوی با استعداد شخصیت چې کله د نبي علیہ السلام د وفات نه خبر شو خلکو ته وایي که د چا د خولې نه مې واورېدل چې نبي علیہ السلام وفات شوی دی نو په دې توره به ترې نه سټ قلم کم. داسې یو عجیبه حالت په دوی تواري وه. نو دې زنانه ته دوی توصیه کوي چې ژاړه ما څه شی چې د الله تعالی په درګاه کومه فیصله د الله تعالی د نبي علیہ السلام په حق کې ده هغه د ده په حق کې غوره ده. دا مبارکه بیبي ورته عجیبه جواب ورکوي، ورته وایي چې زه په دې پوه یم چې نبی علیہ السلام رب العالمین واخسته او دا فیصله به د ده په حق کې غوره وه، په دې وجه راته ژړا نه راځي، خو لیکن جړا راته په دې راځي چې تر اوسه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو په منځ کې وه د الله تعالی د لوري به وحی راتلله، کتاب به راته، او اوس چې نبی علیہ السلام وفات شو هغه سلسله د راتلو د وحی بنده شوه. باقي د نبی علیہ السلام وفات خو د ده مبارک د پاره غوره دی، خو هغه سلسله د راتلو د وحی بنده شوه. په دغې خاطر باندې ژړا راځي چې دا خبره دې دواړو مبارکانو واورېدله د دې دومره لوی استعدادونو سره چې مشران صحابه کرام دي. امام مسلم په کتاب فضایل الصحابه کې دا روایت راخستی دی، هغې ژړل، دوی دواړو ورسره په ژړا شروع کړله چې واقعا دا سلسله د قطع کېدو د وحی چې تر څو پورې وحی راتلله دا خو یو عظیم نعمت و، اوس چې دا سلسله د راتلو د وحی بنده شوله دا د ژړا خبره ده او د افسوس خبره ده. نو په دې اعتبار باندې دوستانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا د قیامت د علایمو نه یوه علامه ده. دا دواړه نبی علیہ السلام بیان کړي دي. زما بعثت دام د قیامت د علامونه یوه علامه ده او زما وفات دام د قیامت د علامونه یوه علامه ده. دا دواړه علامې داسې وي چې دا ترسره شوې او ختمې شوې. تاسو ته ابتدا کې مول چې د قیامت ځینې علامې داسې دي چې بس راغلې او ختمې شوې. محبوب راغی، مبعوث شو، پیغمبر وګرځېده، دنیا کې 3 کاله ژوند تیر کو، وفات شه.
دنیا نه لاړ نو دا دوه نښې د قیامت وي او دام تیرې دي. درېیمه نښه علماو د قیامت دا ښودلې چې د قیامت په نښو کې یوه نښه صحابي مبارک ته نبي علیه السلام فرمایي هغه صحابي ته چې شپږ شیان ورته شماري یوه نښه ورته دا یادوي چې د قیامت د نښو نه او د قیامت د علامو نه یوه علامه دا د بیت المقدس فتحه ده. کله چې بیت المقدس فتح شي دا د قیامت د نښو نه یوه علامه ده، د قیامت د علامو نه یوه علامه ده. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې دی بیان کړی وه خو چې کله د عمر رضی الله عنه دورې خلافه راغله او د هجرت 14 کال وه، په 14 کال د هجرت بیا چې دی عمر رضی الله تعالی عنه په خپله لاړ، د هغې ځای د خلکو سره صلح وکړه، بیت المقدس پاک که د یهودو او د نصاراو نه، او هلته چې دی یو مسجد شریف جوړ که. نو دا بیت المقدس بیا په 14 کال د هجرت باندې په دوره خلافت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کې چې دی فتح شوی، علما لیکي نبی علیه السلام د قیامت د علامو نه یوه علامه دا بیان کړې وه او دا علامه هم تیره ده. دا چې یو څه خبرې وروسته اوس را روانې دي دا خو هغه علایمو چې نبي علیه السلام بیان کړي او تیر شوي انشاءالله هغه هم درته بیانوم. څلورمه نښه علما کرام لیکي د قیامت د نښو نه هغه د عمواس طاعون وه. عمواس علماو لیکلي دي دا په فلسطین کې یو ښار تقریبا د رملي علاقې نه چې دی 6 میله لرې وه د بیت المقدس په لار. نبی علیہ السلام په هغې دوران کې د خپلو صحابه کرامو ته وصیت کړی چې صحابه کرامو یو وخت به داسې راځي چې په عمواس علاقه به طاعون راشي او دغه طاعون راتلل په علاقې د عمواس دا د قیامت د علایمو د قیامت د نښو نه یوه نښه ده. دا سلسله بیا همدغسې روانه وه. جمهور علماو لیکلي چې د نبي علیه السلام د وفات نه بعد د هجرت په 18 کال باندې په 18 کال د هجرت په عمواس علاقې باندې طاعون راغی او بیا دا د شام ځمکې تم دا طاعون خور شه. تقریبا علما کرامو لیکلي دي چې په دې کې 25,000 مسلمانان د دغې طاعون د وجې نه شهیدان شوي وه او په دغې 25,000 صحابه کرامو کې یو هغه مشهور صحابي دی ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه چې موږ او تاسو نوم ډېر اورېدلی. علما د ده په مناقبو کې دا حدیث مبارک را نقلی چې نبی علیه السلام امت ته فرمایي چې ابو عبیده امین هذه الامه دا د دې امت امین دی. لكل امت امین محبوب وی د هر یو امت یو خپل امین شخص وي. د دې دا معنا نه چې دی امین دی او نور نه دی، نورم امینانو خو کله یو سړی په یو صفت مشهور شي نبی علیہ السلام وی د هر یو امت یو امین شخص دی خو امین د دغه امت دا ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ دی. دغه ابو عبیده ابن الجراح صحابي دا بیا په دغه 18 کال د هجرت باندې د دغه عمواس په طاعون کې چې دی شهید شوی. نو نبی علیہ السلام چې څلورمه نښه موږ تاسو ته د قیامت د نښو نه ښودلې ده هغه طاعون د عمواس او دام تیر دی. دا څلور هغه نښې وي د قیامت چې دا تیرې دي او نبي علیه السلام بیان کړي مونږ ته. 5مه نښه علما کرام بیانوي د قیامت د نښو نه. یوه نښه استفادة المال والاستغناء عن الصدقه. د قیامت د نښو نه یوه نښه دا د نبي علیه السلام فرمایي چې مال به ډېر شي او خلک به د صدقې نه غنیان شي، زکاتونه به څوک نه اخلي، مالونه به ډېر شي. دا د قیامت د علامو نه یوه علامه ده. او پر روایت دا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې امام بخاری په کتاب الفتن کې راخسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقوم الساعه اسم امتیانو قیامت تر هغه وخت پورې نه قایمیږي چې تر څو په تاسو کې مالونه ډیر شوي نه وي او چې کله مال ډیر شه حتی یهم رب المال یو سړی به مال بلري د به دا اراده کړي چې زه دا مال چاته ورکم په زکات کې او دی به کوشش کوي چې زه زکات اخیستونکی پیدا کم. خلکو ته به چغې وایي چې خلکو راشئ زما مال دی او دا د زکات مال دی او تاسې قبول کوئ. دا دی چې چاته چغې وهي د هغې سړي د طرف نه به ورته جواب دا وي چې زه ستا مال ته او ستا زکات ته کوم حاجت نه لرم، زه غني یم او زه مالدار یم. نو دا د قیامت د علامو نه یوه علامه ده
چې زکات اخیستون کې خلک به بیا نه پیدا کیږي او دا مال به ډیر شي. او یو دویم روایت کې راځي امام مسلم په کتاب الزکات کې راخسته ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمای لا یاتی نبی علیہ السلام فرمایلی لا یاتین علی الناس زمان په دې خلکو به یو وخت راشي یو سړی به د سرو زرو زکات او صدقه په لاس کې راخستی وي او دی به ګرځي چې دا سره زر ز چاته ورکم چې دی قبول کی و به ګرځي او ستړی بشي او په نهایت کې لا یجد احدا یاخذها منه یو څوک به نه پیدا کی چې د دنه د سرو زرو زکات قبول کی. وی به ورته چې زه ورته حاجت نه لرم او زه مالدار یم. اوس دغه دور چې نبی علیہ السلام وی قیامت به تر هغه نه قایمیږي چې مال به ډیر شي او خلک به غنیان شي تر دې چې زکات اخیستونکی انسان به نه پیدا کیږي. دا دور تیر دی او کرا روان دی. نو دی کې دوه قول دي د علماو. یو قول پکې دا دی یو قول چې دا دور الله تعالی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته مخکې نبی علیہ السلام فرمایلیو په خپل حیات طیبه کې یو حدیث مبارک دی محدثین راخسته امام مسلم کتاب الفتن کې راخسته نبی علیہ السلام فرمای ان الله تعالی زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها. نبی علیہ السلام وی رب العالمین دا ازمکه راته داسې راغونډه کړه دا ټول ازمکه راته راغونډه کړه چې راغونډه کړه د دې ازمکې مشرق مې مولیده یعنی المرخاته طرف دا مې مولید ټول او د لمر پریوتو طرف مې مولیده یعنی دا ازمکه مې ټوله ولیدله هم المرخاته طرف ته او هم المر پریوتو طرف ته. او نبی علیہ السلام فرمای صحابه کرامو ته و زما د امت دا بادشاہي دا به هغه ځایونو ته رسیږي چې د کومو ځایونو ښودنه چې دی ما ته کړی شوې ده. یعنی مقصد د نبی علیہ السلام دا دی چې زما د امت بادشاہي به مشرق او مغرب دواړو ته رسیږي. او بیا نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی اے صحابه کرامو واعطیت الکنزین الاحمر والابیض دو خزانی را ترا کړلې شوي دي. هغه دو خزانې توره خزانه ده او دغه رنګ چې دی سپینه خزانه ده. د همدې وجې نه علما کرام لیکي دا توره خزانه او دغه سپینه خزانه دا څه شی وه چې نبی علیہ السلام فرمایلي او امت ته د دې پیغام پرېښی وه. شارحینو د احادیثو لیکلي او د احادیثو په کتبو کې راځي چې دا چې کله صحابه کرامو ته رب العالمین غلبه ورکړه د شام ځمکې فتح شولې ایران فتح شو فارس د کسرا بادشاهیانې وي د روم بادشاهیانې وي نو دا خو وړي بادشاهیانې نه وي. د کسرا بادشاهي په مخ د مځکې یو لویه بادشاهي وه. د روم بادشاهي د هرقل بادشاه دا په مخ د مځکې یوه لویه بادشاهي وه. دا انشاءالله سیرت کې بیا درته وایم چې دا ځمکې کوم وخت کې فتح شوي دي او صحابه کرامو سره کم فتح کړې. خو چې کله فارس فتح شو او کله روم فتح شه د دې خلکو هغه د کلونو خزانې چې دوی په خپل سلطنت او په بادشاهي کې لرودلې دا رب العالمین ټولې د مسلمانانو په لاس باندې ورکړلې او مسلمانان په دې قابض شول. د روم خزانې ورته پاتې شوې او دغه رنګې د فارس خزانې ورته پاتې شوې. وایي دا دور هغه دور وه چې الله تعالی د نبي علیہ السلام صحابه او د هغې وخت مسلمانان د دغې مالونو د دغې خزانو د وجې نه دومره مالدار او غنیان کړل چې دوی کې بیا داسې تن نه و چې د چا نه زکات قبول کړی وای. دا برکت د جهاد و د مسلمانانو غلبه او د مسلمانانو سلطنت د دوی حاکمیت د دوی مالداری د دوی اقتصاد دا په هغه صورت کې پیاوړی کیږي چې دوی یو آزاد او حر نظام ولري. نو دا چې مسلمانانو دا ملکونه فتح کړل خدای تعالی دوی مالدار کړل ور باندې او د همدې وجې نه یو عجیب روایت امام بخاری کتاب المناقب کې راخستی د نبی علیہ السلام د نبوت او د مبارک د پیغمبري په علایمو کې یو باب یې لګولی چې د نبی علیہ السلام د نبوت علامې کومې کومې وې. یو حدیث مبارک راخلي عدی بن ابي حاتم رضی الله عنه وی محبوب سره زه ناستم یو وخت کې یو سړی ورته راغی ورته چې یا رسول الله ډېر زیات کمزوری یم فقیر یم ولږې پسې راخستی یم کور کې څه شی اسباب نه لرم د خوراک څکاک دپاره. نبی علیہ السلام ناستو ده ورته دا خبره وکړه سمدست یو سړی بل راغی چې بل راغی د نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه د لارې د شکونو چې خلک لارې شکوي او فلان و فلان دا خبره وکړه. نبی علیہ السلام مخ مبارک راته وکړه دې صحابي مبارک ته وایي ای صحابي دا عدي رضی الله عنه ته وایي حیره علاقه دې لیدلې ده؟ وایي نه.
وی خبر یم چې داسې علاقه شته. نبی علیہ السلام دی صحابي مبارک ته وی که چېرته ستا عمر اوږد شي او ژوندی پاتې شوی، و یو دوران به داسې راشي چې یوه ښځه به د هغه حیري علاقې نه را روانئ او دې به اراده د دې کړي چې زه ځم د خانه کعبې طواف کومه، وی دا به د هغې ځای نه را روانئ یکې تنها، څوک به ویم نه ورسره، او دا په سلو کیلومتره مزل به یکې تنها کوي او په دې مزل کې به دا د هیچا نه هم ما سوا د رب العالمین نه د بل چا نه یېرېږي. یعنې دا خوب په زړه کې نه وي چې لاره کې به مې څوک کوشو کوي، څوک به بېعزتي راورسوي، مال به نه، یو شی به هم نه وي، بلکې دا به د امن په حالت کې ځي او د خانه کعبې نه به طواف کوي. او وی چې کله دا خبره نبی علیہ السلام وکړله، وی ما د خپل ځان سره زړه کې ویلې چې دې دوران کې چې دا روانه ده نو فاین الدعار طوین الذین قد سعروا البلاد، وی ما ځان سره ویل چې هغه د توی قبیلې هغه مفسد خلک چې هغې وخت کې مشهورو، لارې به یې شو کولې او خلکو بېعزتیانې به یې کولې، وی ما زړه کې ویل چې نو دې دوران کې به د دغې قبیلې خلک دا سرکش او دا مفسدین دا به چېرته دا خو د نبی علیہ السلام وینا وه، دا پیښه لا نه وه شوې، مخکې د مخکې نه ورته وایي. او دویمه خبره مبارک ورته کوي، وی ای صحابي وی که چېرته ژوندی وي وی داسې وخت به راشي چې لتفتحن کنود کسرا، د کسرا خزانې دا به چې دی فتح کړی شي. او دویم ورته وی داسې دور به راشي که چېرته ژوندی وي لترین الرجل یخرج ملء کفه من ذهب او فضه، یو سړی به وینې ډکه لپه سره زر او سپین زر به یې د ځان سره راخستی وي او چغې به وي خلکو ته چې راشئ دا رانه واخلئ، خدای به په دې دوران کې څوک نه مونده کوي چې د ده نه دا سره زر او سپین زر قبول کړي. عدي رضی الله عنه به ویل وروسته صحابه کرامو ته دا خبره خو ماته نبي علیه السلام په هغې دوران کې کړې وه، وایي هغه د ښځې خبره یې راته کړې وي، هغه مې په خپلو سترګو ولیدله چې یکې تنها را روانه وه د حرې علاقې نه او د خانه کعبې نه یې طواف وکړه، دا مې ولیدله. او هغې کسانو کې زه هم وم چې د کسرا هغه خزانې مو فتح کړلې، په دې فاتحینو کې زه خپله موجود وم او دا درېیمه خبره چې مبارک وایي چې داسې وخت به راشي چې یو څوک به ډکه لپه سره زر او سپین زر راواخلي، خلکو ته به یې ورکوي او اخیستونکی به یې نه وي. نو مبارک وایي که عمر را باندې اوږد شي نو شاید دا به م ووینمه، خو لیکن دا دوه مې په خپلو سترګو باندې لیدلي، ښځه مې هم ولیدله چې راغلی کې تنها یې طواف کو، او دغه رنګې چې دی هغه فتح کېدل د کسرا د هغې خزانو دا مې په خپلو سترګو باندې ولیدل. نو بیا علما کرام لیکي چې یا دا مغه وخت کې ده، دا صحابه کرام مالدار شول، ټول مالدار او زکات اخستو والا پکې نه، او یا ځینې علما کرام لیکي نه دا علامه د قیامت لا تر څو پورې راغلی نه ده، دا به وروستو چې کله امام مهدي صاحب راشي او حضرت عیسی علیه السلام راشي نو د دوی په دې دور کې به دومره برکتونه وي په دې رزقونو کې او په دې روزیو کې، الله تعالی به دومره وسعت او فراخي د انسانانو ته د مال ورکي چې په دې دوران کې به داسې څوک نه وي چې د بل نه زکات واخلي، هر یو به مالداری. وایي دا علامه د قیامت لا تر څو راغلې نه ده او را روانه ده. نو دا چې امام مهدي صاحب کله راځي او دا عیسی علیه السلام کله راځي یا دجال کله راوځي، دا په وروستیو علامو د قیامت کې انشاءالله زه درته بیانوم. نو د دې وجې نه دوستانو بله علامه د قیامت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې هغه کثرت د مال دی، چې مالونه به ډېر شي، یا ډېر شوي وو یا به را روان وخت کې مالونه ډېر شي، دا د قیامت د علامو نه یوه علامه ده. شپږمه علامه د نبي علیه السلام چې د قیامت بیان کړې هغه ظهور الفتن. نبي علیه السلام وایي داسې وخت به راشي چې فتنې به راښکاره شي، فتنه بظاهر شي. فتنه چاته ویلی کیږي؟ فتنه علما لیکي دا ابتلا ته وایي، فتنه امتحان ته وایي، اختبار ته وایي. داسې وخت به راشي چې په دې خلکو باندې به فتنې را روانې وي، امتحانونه به را روان وي، او دا امتحانونه په کوم کیفیت باندې دي؟ امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې دا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ یو روایت راخسته، نبی علیہ السلام فرمای ان بین یدی ساعه، د قیامت تر راتلو نه وړاندې چې قیامت راځي نبی علیہ السلام وی فتنې به کقطع اللیل المظلم، لکه په شانته د ټوکړو د تورې تیارې شپې. تاسو که فکر کړئ کله چې شپه تیاره شي او دا تیاره پخه وي نو دا تیاره داسې بدلیږي، ډېرېږي، او چې ټوکړې ټوکړې انسان ته ښکاري چېرې لږه ورپسې ډېره شوه پسې ډېره شوه. په همدغې کیفیت نبي علیه السلام فرمایي چې د قیامت تر راتلو نه وړاندې داسې به دا فتنې برپا شي
سره کم فتنې به وي د ځینو تفصیل راته نبی علیہ السلام کړی مبارک فرمای یمسح الرجل فيها مؤمنا ويمسي کافرا داسې فتنې به وي سړی به سبا وخت کې مسلمان را پورته کیږي او چې ماښام وي کافر وي او چې ماښام شي مسلمان به را پورته کیږي او چې سبا شي کافر وي سبا به مسلمان وي ماښام به کافر وي ماښام به مسلمان وي او سبا به کافر وي دا یو اوس به یو څوک وایي چې دغه فتنه او دغه امتحان چې سړی به د سبا په وخت کې مسلمان وي او ماښام به کافر وي یا به ماښام مسلمان وي او سبا به کافر وي د دې معنا څه شی دی ولې دی به کفر غوره کوي وایي به چې زه کافر یم معاذنا الله یا به سهار وایي مسلمان یم او ماښام به وایي کافر یم یا به ماښام وایي چې مسلمان یم سبا به وایم کافر یم داسې خبره به کوي نه شارحینو د دې حدیث مبارک مختلف مقصدونه ذکر کړي یو اساسی مقصد پکې دا ذکر کوي وې سړی به سبا مومن وي ماښام به کافر وي ماښام به مومن وي او سبا به کافر وي وې د دې وجه دا ده چې دا د سبا په ټیم کې به دی مسلمان وي خو د دې خلکو په درمیان کې به د مسلمانانو په درمیان کې به دا تفرقې او لانجې او اختلافات دومره ډیر شي چې کله ماښام راشي دی به ځان سره په دې عقیده باندې وي چې دغه کس چې دا ما سره وران دی دی واجب القتل دی د ده وژل پکار دی او د ده وژل زما دپاره روا دی ځان سره به یو دلیل هم دغه د قتل دپاره جوړی نو چې سحر نه تر مازدیګره مسلمان وي او کله مازدیګر یا ماښام راغی او د یو مسلمان د قتل اراده لري او دا قتل د مسلمان د حلال عنوان لاندې کوي نو د شریعت قانون دا دی چې څوک حلالو ته د حرامو په نظر وګوري او حرامو ته د حلالو په نظر وګوري خو کافر کیږي او ماښام به ټوله شپه سړی مسلمان وي سبا به د یو سړي د قتل اراده کړې وي چې دا زه وژنم نو د کوم عنوان لاندې به یې وژنې نو بس یو نوم به پې کېږي چې د ده دا قتل او د ده وژل زما دپاره روا دي او د ده دا وژل زما دپاره جرم نه دی نو بس په د حلال نوم لاندې به قتل کی او دې قتل ته به دی د حلالو په نظر باندې ګوري او قتل د مسلمان خو حرام او دی ګوري ورته د حلالو په نظر نو په دې باندې به کافر شي نو دا یو قتل نه داسې نور ګناهونه هم نو سحر به مسلمان وي ماښام به کافر وي او ماښام به مسلمان وي او سبا به کافر وي او دې غم ته تاسو وګورئ زموږ ستاسو په دې وطن کې ټول امت مسلمه کې روان دی خو خاص کر زموږ او ستاسو دې وطن کې چې دا کم مړي او قتلونه کیږي او یا وشول یا شوي نو ډېر کم قتلونه او د پخوانو قتلونو او د اوسنو قتلونو سره فرق دی فرق دومره پخوا چې به چا قتل کوو هغه خپل حمیت به نیولی یا تربورولۍ یا ضد یا کبر خو چې هر شي به نیولی وه او ده به اراده د قتل دی او چا وکړه نو د دې ما لیدلی یو تن الله دې موږ تاسو وساتي تینا نو چې دا قتل به وکړو د دې قتل د کېدو نه بعد داسې یو حالت کې به د انسان مبتلا و چې خدای د ما نه څه بد وشول او ما سره به کومه معامله کېږي او څه جزا به راته راکوي نو اول به قتل ته زړه نه ښه کو او که چا به قتل وکړه بیا به پښیمانه و چې ډېر لوی جرم رانه ترسره شوی دی تر اخره به پښیمانه و سوالونه به هم کول زارۍ به هم کولې خدای تعالی نه به یې معافي هم غوښتله چې یو لوی جرم رانه واقع شوی دی خو بیا د نن سبا قتلونه او د پخوا قتلونه دا خو سره ډېر تفاوت لري نن سبا اوس د قتلونو اړخ بدل دی مخکې به خلک بازارونو کې وژل نن تاسو وګورئ مسجد کې محراب کې ورته بم یخی ملا صاحب ته سره د مقتدیانو 200 په یو ځای شهیدان کی ښار کې عوامو ته په کراچۍ کې بم یخی عامو خلکو ته په یو ځل باندې ماشومان سپینګیري زاړه ټول شهیدان کی د اجتماع په ځایونو کې په عیدګاهګانو کې بمونه یخي او په یو ځای باندې لسګونه مسلمانان شهیدان کی او که بیا دې بدبخته نه پوښتنه وکړي چې هلکه دا ولې دا خلک مونځ ته ولاړ دي مسجد کې ولاړ دي بازار ته تلي سودا کوي عیدګاه ته وتلي لمونځ کوي یو حجره کې راغونډو د خیر د خبرې دپاره او ولې وژنې د دوی وینه تویول خو جرم دی نو د دې کس او د مخکني کس جواب سره متفاوت دی د ده بیا رایه دا ده چې مسلمان په مخ د مځکه زه یم
دا زما د نظر په شان چې د چا نظر وي نو هغه مسلمان دی او د هغه وینه محفوظه ده، او که زما د نظر په شان نظر د چا نه وي نو هغه مسلمان نه دی، د هغه وینه تویول ما ته روا دي. ولو کوئ مسجد خو پرېږده چې د خانه کعبې تر څنګ ولې نه وي ولاړ. نو قتلم کوي، فخرم کوي ورباندې، د روا په نظر هم ورته ګوري، ثواب هم ګڼي. دا د جومات بې عزتي دام ثواب ګڼي، دا د مسلمانانو بې ګناه وینه تویېدل دام ثواب ګڼي، دا د کراچیوان وژل دام ثواب ګڼي، د قومي مشر او سپینګیري وژل دام ثواب ګڼي، د یو متدین انسان وژل دام ثواب ګڼي. نو دا قتلونه چې خلک کوي نو دا اوس د ګناه د عنوان لاندې نه دي، دا قتلونه د ثواب د عنوان لاندې کوي چې دا ګناه نه ده، دا ثواب دی. نو چې د ثواب په نظر ورته ګورې نو د مسلمان وینه تویول حرامو. اوس چې یو سړی د ثواب په نیت باندې کوي نو چې حرامو ته څوک د حلالو په نظر ګوري خو خپله کافر کیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې فتنې به راډېرې شي او په دغې فتنو کې به یو سړی سبا مسلمان وي، ماښام به کافر وي، او ماښام به مسلمان وي او سبا به کافر وي. دا ټول ګناهونه چې نن سبا څوک کوي ګورئ بڼه ورته ورکړي حلاله، حلال نوم ورته ورکړي. که رشوت اخلي هغه ته مې یو حلال نوم ورکړي، که دروغ وایي هغه ته مې یو حلال نوم ورکړي، که زنا کوي هغه ته مې یو حلال نوم ورکړي، که قتل کوي هغه ته مې یو حلال نوم ورکړي. بس رنګ بدلوه، نو وی حرام او نوم ورته د حلالو ورکړي. نو چې نوم د حلالو ورکړی شي په دې باندې سړی کافر کیږي. او بیا نبی علیہ السلام فرمای چې په دغه دوران کې چې دا فتنې ډېرې شي نو په کار څه شی دي. نبی علیہ السلام فرمای چې القاعد فیها خیر من القائم. کم سړی چې په دې کې ناست دی د دغه فتنو په دور کې دا ناست سړی د ولاړ سړي نه غوره دی. معنا دا ده چې زغله پکې مه په دې فتنو کې، دا ناسته درته ښه ده. او چې کم سړی پکې ولاړ دی دا د مزل کوونکي نه غوره دی چې ولاړ یې پکې زغله ما پکې. او کم سړی چې مزل کوي پکې عام عادي مزل یې راخسته یو قدم دی، دا سړی غوره دی د هغه انسان نه چې په دې فتنو کې منډې وهي. دا ورو مزل دا د هغې منډو والا نه غوره دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې کله دغسې دوران راغی چې سړی سبا مومن و ماښام کافر و، فتنې جوړې شولې او مسلمان کشي شروع شوله، د مسلمانانو وژل شروع شول. نو تاسو دې دوران کې څه شی وکئ؟ فکسروا قسیکم وقطعوا اوتارکم. خپلې لیندې ماتې کوئ. د لیندو تارونه چې کوم دي، د لیندو تارونه چې پخوا به خلکو پې غشي وارول، دا اوش کوئ. او نبی علیہ السلام فرمای وضربوا بسیوفکم الحجاره. دا خپلو تورې چې دی دا په تیږو باندې ووهئ، یعنې پسې کوئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمای فإن دخل على احدکم، یعنی تاسو د چا د وژلو پلانونه مه جوړوئ. خلک وژنئ ما، خو که په دې دوران کې یو څوک را دننه شول او اراده یې دا وه چې تا قتل کي نو ته به څه کوې په دې دوران کې؟ نبی علیہ السلام وایي فلیکن که خیر ابن آدم. ته په دې دوران کې ځان دغسې کا لکه هغه د آدم علیہ السلام په زامنو کې چې هغه کم غوره زوی وه، دوه زامنو حابل او قابل. قابل ورته ویل چې زه دې قتل کومه، د حابل جواب ورته ده ویل ان بسطت الی یدک، که ته ما ته خپل لاس را اوږدوې او ما وژل غواړې او ما قتلول غواړې نو ما انا بباسط یدی الیک، زه تا ته خپل لاس نه در اوږدومه چې تا قتل کم، ته که مې وژنې زه دې نه وژنمه. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دغسې دوران راشي چې دا د مسلمانانو په منځ کې قتلونه شروع شي، د آدم علیہ السلام د دغې غوره بچي غوندې ځان کا. ته د چا د قتل پلانونه مه برابرو، که ته چا قتل کړلی نو رب العالمین هغه اعلی مرتبه د شهادت درکوي درته. دا د قیامت علامې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړي. یو ورځ داسې راغله عجیبه، امام مسلم په کتاب الایمان کې حدیث مبارک راخسته. نبی علیہ السلام یو ناڅاپه د شپې داسې د ډهرې په حالت کې مبارک د خوبه راپورته شي، ویده او د ډهرې په حالت کې مبارک سر راپورته کا او سبحان الله سبحان الله په خولې مبارکې باندې دا کلمات دي او وی آواز کوي ما انزل الله من الخزائن. تو وګوره نن شپه څومره خزانې رب العالمین را نازلې کړلې او څومره فتنې نن شپه رب العالمین را نازلې کړلې. او بیا آواز کوي من یوقب صواحب الحجرات. دا کوټو کې چې پرتی بیبیانې دي دا به څوک راویښي کی چې زه ورته د خپل پیغام واورومه، څوک به دوی راویښي کی؟ او نبی علیہ السلام فرمای دې لپاره چې دوی لمونځ وکړي. او آخره کې مبارک فرمای رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة.
امام بخاری حدیث راخسته محبوب په دغه موقع باندې وي ډیر کرت یو زنانه به داسې وي چې دا به په دنیا کې پټه وي خو لیکن په آخرت کې چې دی آخرت کې به بربنډه وي دنیا کې به پټه وي او آخرت کې به بربنډه وي نبی علیہ السلام آواز کوي صحابه کرام آواز کوي چې دا د کوټو والا زنانه به څوک راته راویښي کې چې زه ورته یم چې هلته لمونځ وکړي چې په دې شپه فتنې را نازلې شولې دا فتنې دور دی او د فتنو د نزول زمانه ده د همدې وجې نه امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث مبارک چې دی راخستی نبی علیہ السلام فرمای زما نه وړاندې یو پیغمبر نه دی تیر مګر هر پیغمبر خپل قوم ته ښودنه کړې وه هغې ته تعلیم ورکړی و کوم شیان چې د دوی دپاره شر وه د هغې نه چې دی ډارولي وه او نبی علیہ السلام فرمای زما د امت وان امتکم هذه زما دغه امت چې دی د دوی عافیت په اول کې ګرځولی شوی یعنی د دې امت اولنۍ حصه دا د فتنو نه محفوظه ده او بیا نبی علیہ السلام فرمای چې کله د دې امت آخرنۍ حصه راشي وسیصیب آخرها بلاء آخر کې به مصیبتونه راشي داسې کارونه به راشي چې دوی به یې ناشنا ګڼي فتنې به راشي او دا فتنې به داسې عجیبې فتنې وي په دې مسلمانانو باندې به دا کړۍ دومره راتنګه شي نبی علیہ السلام فرمای چې فیقول المؤمن هذه نبی علیہ السلام وی خلق به چغې وی چې مؤمن دغه دی مسلمان پسې به چغې وی مؤمن دغه دی فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه نبی علیہ السلام وی چې څوک غواړي چې ځان د جهنم نه لرې کړي او جنت ته چې دی داخل شي نو بس دته د په دغه دوران کې مرګ په داسې حالت کې راشي چې وهو یؤمن بالله والیوم الاخر چې په الله تعالی او په ورځ وروستنۍ ایمان لري معنا دا د حدیث مبارک چې ای مسلمانانو د فتنو د برپا کېدو وخت دی فتنې را روانې دي نو فتنه خو به راځي یوې نه یوه کې به واقع کېږي نو چې واقع کېږي نو کمال دې په څه شي کې دی کمال دې په دې کې دی چې په خدای تعالی او په آخرت ایمان ولره نو که په دې دوران کې تا ته مرګ راشي نو مرګ به درته د ایمان په حالت کې راشي او چې د ایمان په حالت کې درته مرګ راغی نو آخرت کې دې بیا کامیابي ستا په برخه ده د همدې وجې نه دوستانو دا هغه لوی فتنې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړي چې داسې دور را روان دی چې په دې دور کې به فتنې را پیدا کېږي فتنې به راپورته کېږي او دا فتنې بیا برپا شوي دا چې کله د دې امت سلسله وه د صحابه کرامو دور رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دا وروسته تاسو ته تاریخ کې وایم نبی علیہ السلام وفات شو د دې د وفات کېدو سره سره مبارک کې وصیت کړی و یو ورځ د ورځو نه داسې راغله عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د حدیث راوي دی امام طبرانی رحمت الله علیه د حدیث راخستی نبی علیہ السلام یو ورځ دعا کوله اللهم بارک لنا فی مدنا فی صاعنا ای خدای زموږ په پیمانه کې موږ ته برکت واچوي بیا نبی علیہ السلام دعا کوي الہ موږ ته زموږ په مد کې برکت واچوي خدای زموږ په شام کې برکت واچوي زموږ په یمن کې موږ ته برکت واچوي شام ته دعا کوله یمن ته دعا وکړله پیمانې ته دعا کوله نو یو سړی را پاسید د نبی علیہ السلام په دغه مجلس کې نبی علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله وفي نجدنا داسې دعا راته وکړه چې خدای زموږ په نجد کې برکت واچوي نجد دا علاقه وه او دی علماء لیکلی دي هغې وخت کې ورته نجد ویل اوس ورته ریاض وی نبی علیہ السلام وی دا دعا یې کوله شام ته یې کوله دا اوس سوریه ورته وی یمن ته یې کوله اوس هم د یمن په نوم باندې دی خدای زموږ په شام کې برکت واچوه زموږ په یمن کې برکت واچوه تن راپورته شوی دا دعا مو وکړه چې خدای زموږ په نجد کې برکت واچوه نبی علیہ السلام څه ونه ویل بیا وی خدای زموږ په شام او یمن کې برکت واچوه بیا کس وی وفي نجدنا نبی علیہ السلام څه ونه ویل په دریم ځل بیا ورته ویل آخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ان بها قرن الشیطان نجد ته دعا نکومه ځکه دلته د شیطان ښکر به راپورته کېږي او د دې ځای نه به فتنې خورېږي او دا جفا چې خورېږي نو دا به د دغې مشرق د ساحې نه خورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په همغې دوران کې چې د مشرق د طرف نه به فتنې را پیدا شي او دا فتنې به د دې خلکو په درمیان کې چې د همداسې خورېږي سره نو بیا دا فتنې را برپا کېدې کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ختم شو د عمر رضی الله عنه دوره خلافه راغله دغه مبارک خلافت ختم د عثمان رضی الله عنه خلافت شروع شو نو په زمانه د عثمان رضی الله عنه کې د او د مبارک ابو عمر رضی الله عنه شهید شه او دا دوره خلافت د عثمان رضی الله عنه شوه نو بس موده خبر روانه او نور چې د فتنې برپا شوې
د خوارجو فتنې راپورته شولې، د هغې نه بعد د روافظو فتنې راپورته شولې. د صحابه کرامو په خپل منځ کې سره جنگ راغی. هغه واقعې به درته ووایم انشاءالله. جنگ جمل او جنگ صفین په زرګونو صحابه کرامو تابعین پکې شهیدان شول. دا د خوارجو فتنې چې دی راپورته شولې او په هغې کې د دغې فتنو نه او د دغې مصیبتونو نه د لویو نه لوی مصیبت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته ذکر کړی وه هغه قتل او شهادت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. عثمان رضی الله عنه دا یو د نبی علیہ السلام زوم وه. دوه لورګان نبی علیہ السلام په نکاح ورکړي وي. یوه یې ورکړه چې هغه کله وفات شو نبی علیہ السلام بله لور په نکاح ورکړه. هغه چې کله وفات شو نبی علیہ السلام وفرمیل که چېرته نور اولاد مې وی لورګانې ابه مې په نکاح ورکړی وی. ډېر نبی علیہ السلام ته ګران او عجیب انسان و. اوس هم رب العالمین مو سره زما بار بار ورواله په شوق امین ووایئ په مدینه منوره کې د مسجد نبوي شریف ترڅنګ دې خوا طرف ته سړک په غاړه باندې یو بلډینګ دی. په هغې بلډینګ کې اوس هم لیکلي دي وقف د عثمان رضی الله عنه. د هماغه دور نه چې د خپل مال د رب العالمین د رضا دپاره وقف کړی او دا سلسله په سلسله پیړۍ تېرېدې تر ننه پورې د هغې خلکو په بانک کې مستقل اکاونټ دا د عثمان رضی الله عنه په نوم موجود دی. مستقل بلډینګ د ده په نوم موجود دی. د دې بلډینګ چې څومره عاید دی دا د حرم په خدمت کې مصرف کیږي او ثواب یې نن هم حضرت عثمان رضی الله عنه ته رسیږي. دا مبارک چې کله خلیفه شه او دا فتنې چې دی برپا شوې نو یو ورځ د ورځو نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تاسو ته مخکې ورځ ما وویل اول بیان کې چې په صحابه کرامو کې یو صحابي و چې هغه ته حضرت حذیفه رضی الله عنه ویلي دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د راز صاحب یعنی نبی علیہ السلام د راز خبرې به دته کولې. نو حدیث مبارک کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه راخستی دی. نبی عمر رضی الله عنه یو ورځ آواز وکړه وایي کوم یو تن په تاسو کې داسې شته چې د نبی علیہ السلام وینا هغه ته د فتنو په باب یادوي چې دا د فتنو خبرې کړي او د په ذهن کې وي. حذیفه رضی الله عنه راوړاندې شوی ما ته یادې دي نبی علیہ السلام د فتنو خبرې کړي ما ځان سره محفوظې کړي دي. وایي ته راشه وایي ته زړورې ته بیان کړه چې فتنه څه شی ده او نبی علیہ السلام فتنو بارک کې څه شی ویلي. مبارک شروع شو ورته وایي فتنة الرجل فی اهله و ماله. نبی علیہ السلام نه مې دا اورېدلي چې کله سړي لره فتنه د ده په مال کې وي د ده په اولاد کې وي د ده په اهل کې وي د ده په همسایه کې وي. خو دا فتنې د امتحان کې سړی مبتلا کېږي کله چې دی د مال په امتحان کې وي کله د اولاد په امتحان کې وي وغیره وغیره. عمر رضی الله عنه ورته وایي نه دا فتنه نه یادومه دا کومه چې ته راته وایي. نبی علیہ السلام د فتنو په باره کې هغه فتنې تموج کموج البحر چې نبی علیہ السلام بیان کړي دي چې داسې فتنې به راځي لکه د بحر په شان به داسې چپې وهي او دا به راپورته کېږي. هغه فتنې راته بیان کړه د هغې په باره کې د نبی علیہ السلام نه څه اورېدلي چې د دریاب د چپو په شان فتنې به په دې امت کې را پیدا شي. نو حذیفه رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وایي ته خفه کېږه مه لا بأس عليك منها یا امیر المؤمنین ته خفه کېږه ما وجه دا ده چې ان بینک و بینها بابا مغلق ستا او د هغې فتنو په درمیان کې چې دا کمې فتنې به رابرپا شي د دریاب د چپو په شان وایي ستا او د هغې فتنو په درمیان کې یو بنده دروازه ده. تاسو د صحابه کرامو د ځیرکتیا ته ګورئ. مبارک ورته وایي چې ستا او د هغې فتنو په درمیان کې یو بنده دروازه ده یعنې ستا او د هغې په منځ کې سره یوه دروازه شته. مقصد دا چې دا فتنې به ستاسو نه بعد را برپا کېږي. عمر رضی الله عنه ورته وایي ښه په دې مې پوه که چې یفتح الباب او یکسر. ای حذیفه زما او د دې فتنو په درمیان کې چې دا دروازه ده نو دا دروازه به ماتیږي او که دا دروازه به خلاصولی شي. دا دروازه به ماتیږي او که دروازه به خلاصولی شي. حذیفه رضی الله عنه ورته وایي نه بلکې ما د نبي علیہ السلام نه اورېدلي چې دا دروازه به خلاصیږي نه بلکې دا به ماتولی شي. دا دروازه به ماتیږي د همدې وجې نه او چې کله ماته شوه دا مې وایي ته اورېدلي چې کله دا دروازه ماته شوه نو بس دا بیا لایقه د دې ده چې الله یغلق چې دا دروازه به بیا نشي بندولی نو بس ماته شو همدغسې به خلاصوي.
بس دا دواړه د علم خاوندان او په خبر خپلو کې سره پوښول ستو د فتنو په منځ کې دروازه ده او بیا د مبارک ته پوښتنه وکړه دروازه ماتیږي او که خلاصیږي وای نه ماتیږي او چې ماته شوه بیا دا دروازه بندیږي نه. نو دې دوران کې وای موږ وویل په خپل منځونو کې سره چې دا دروازه څه شی ده دا دروازه څه شی ده. نو عمر رضی الله عنه خپله دې ملګرو ته وایي چې دا دروازه دا زما قتل دی. د حذیفه رضی الله عنه د وینا نه دا معلومیږي چې زه به قتل کیږم دا دروازه به ماتیږي خلاصیږي به نه ماتیږي به نو زه قتل کیږم او زما د قتل نه بعد چې بس خلافت قایم شو بیا به دا دروازه بند نه شي همدغسې به دا فتنې برپا وي. همدا و چې مبارک په مسجد شریف کې شهید کړی شو عمر رضی الله عنه د یو مجوسي غلام د لوري اوس هم قبر په ایران کې دی او د ایرانیانو یو غټ زیارت پې جوړ کړی دی چې د عمر رضی الله عنه شهید کړی او کافر مجوسي و. دا د ایران خلک د بیخ نه دا خپله مجوسیانو د پخوانه او دا کم غلام چې عمر رضی الله عنه قتل که دا مجوسي وه او دوی خو عمر رضی الله عنه ته غصه ځکه تاسو فکر وکړئ په دې ایرانیانو باندې په دې صحابه کرامو کې دومره نوم د بل چا ډېر بد نه لګېږي لکه څومره نوم چې د عمر رضی الله عنه پې بد لګېږي کنځاوې ورته کوي بدې ردې ورته وایي دا د عمر رضی الله عنه سره دوی دا کر کولی لري د دې فارس د خلکو او د دې مجوسیانو دا شان او شوکت او دبدبه دا چې خوري شوي وه نو دا په لاس د عمر فاروق رضی الله عنه وه دا فتحه د ده په دور کې راغلی وه مخې وخت نه یې کینه په زړونو کې وه نو دا کینه د مسلمانانو په لباس کې مخې ته وړي چې والله روافظ دي او شیعګان دي وایي چې دغه دی ته وګوره عمر رضی الله عنه خلافت نیولی دی او فلان و فلان اصل درد هغه دی چې کوم د دوی په زړونو کې پروت و. نو چې کله دی مبارک شهید شه عثمان رضی الله عنه دوره خلافه راغله نو بیا د عثمان رضی الله عنه په دوران کې چې دی فتنې شروع شولې یو ورځ د ورځو نه داسې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې دا نبی علیہ السلام وفات کیږي او د دې فتنو پیشنګویي نبی علیہ السلام کوله ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه د حدیث مبارک راوی دی نبی علیہ السلام په یو باغ کې وه د مدینه منورې نو دا صحابه کرام راتلل یو راته اوږد حدیث دی د یو ټوکړی درته وایم دې کې عثمان رضی الله عنه راغی چې کله عثمان رضی الله عنه راغی نو د بیرون نه اجازت غوښته باغ ته خو څوک نه و دا محبوب عام مجلس ته هم چې څوک دغسې مجلس به یو خو د مسجد ناسته وه نو مسجد ته خو هر څوک راځي یو چې بیا ځانګړې ناسته وه نو صحابه کرام دومره مؤدبه خلکو چې دوی په خپل سر بیا ننوتل نه د نبي علیه السلام مجلس ته اجازت به یې غوښته چې درشم که به اجازت میلاو شه ننوتل به که به اجازت نه و څوک به نه ورتلل. نو عثمان رضی الله عنه چې راغی اجازت یې وغوښته نو نبي علیه السلام صحابي مبارک ته اجازت ورکه ورته چې راشه و چې کله اجازت ورکې نو د اجازت د ورکړې په دوران کې دا خبره مو ورته وکړه وبشره بالجنة معها بلاء یصیبه ای صحابي مبارک عثمان رضی الله عنه ته په جنت زیری ورکړه خو د دې جنت د زیري سره په دې هم زیری ورکړه چې دا جنت چې تا ته میلاویږي نو په دې وجه چې یو لوی مصیبت سره به مخامخ کیږي او د هغې لوی مصیبت په نتیجه کې به مبارک شهید کیږي او بیا به رب العالمین درته جنت درکوي. دا د وړاندې نه نبي علیه السلام ورته پیشنګویي کړې وه جنت ته د رب العالمین لیږي خو د یو مصیبت په بدل کې مصیبت